پرېږدل چې د شوروي هېواد محدود پوځي قطعات خپل هېواد ته ستانه شول. نن د افغانستان د خلکو د ځواک د ګوند او د خپل ویاړلي وسلوال پوځ د سیاسي انډیوالانو او نورو افغان وطندوستانو د ځواک په اتکا د درندو خو د هېواد د ویاړلو دندو د سرته رسولو په بار په غاړه واخیست. لکه څنګه چې موږ په فوقالعاده شرایطو کې ژوند کوو، دغه حالت له موږ هر یو څخه فوقالعاده چلند، فوقالعاده کار، فوقالعاده تیاری او فوقالعاده سرښندنه غواړي. وروسته د دولتي امنیت وزارت یو تن کارکوونکي د خپلو نورو ملګرو په نمایندګۍ د خبر په ترڅ کې د هر راز سرښندنې او ځان تېرېدنې ژمنه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس او د هېواد د وسلوال پوځ اعلی قومندان ته ډاډ ورکړه چې د دولتي امنیت وزارت منصبین په مستقله توګه د هېواد د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په خاطر له هېڅ راز سرښندنې او ځان تېرېدنې څخه ډډه نه کوي. تل د یرغلګرو، اشغالګرو او د هېواد پلورونکو پر خلاف د مبارزې په لومړۍ لیکه کې درېږي او په دې مقدسه لاره کې د خپلې وینې په تویولو سره د ازادۍ نیالګی لا پسې میوه لرونکی کوي، په سرښندنې او ځان تېرېدنې سره د هېواد دفاع کوي. د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو ولایتي شورا د افغانستان د جمهور رئیس او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي محترم نجیب الله په نامه په دې شرحه یو پیغام رالېږلی دی. لکه څنګه چې زموږ هېوادوال خبر دي، زموږ د وطن او انقلاب دښمنانو د پاکستان د ملیشاو او سلاکارانو په مستقیم ګډون د عربي او امریکایي سلاکارانو په لارښوونه د جلال آباد پر ښار ناځوانه او وحشیانه برید او تېری پیل کړ. زموږ مېړنیو او په وطن مینو خلکو او وسلوالو ځواکونو په پوره انقلابي روحیه او مېړانې سره د افراطینو او پاکستاني یرغلګرو مذبوحانه بریدونه شنډ کړي او په دې تپل شوې جګړه کې د عبرت داسې درس ورکړ چې هېڅکله به یې هېر نه شي. د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو د ولایتي شورا ټول غړي د دې ویاړ لري چې له خپل اتل وسلوال پوځ سره یو ځای او څنګ په څنګ د ښکلي او لرغوني ننګرهار په مېړانه ساتنه وکړي. زموږ زیارکښان او ټول کارګران د ننګرهار دفاع ته چمتو دي. موږ په ډېر ویاړ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند مرکزي کمیټې سیاسي بیرو او د ټولو په سر کې د خپله تاسې جمهور رئیس محترم نجیب الله ته ډاډ درکوو چې وطن یا مرګ، سر ورکوو سنګر نه ورکوو شعارونه په عمل کې د انقلابي افغانستان د وحشي دښمنانو په مقابل کې پلي کوو. د ننګرهار ولایت د صنفي اتحادیو ولایتي شورا او ټول زیارکښان د ننګرهار په برخه کې ستاسې له پاملرنې څخه د زړه له کومې مننه کوي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان د جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا جوړ شوي تش په نامه حکومت ته د افغانستان د جمهوریت د څوکۍ د ورکولو په باب چې د افغانستان د خلکو په لوړو ګټو او ارادې او په نړیوالو منل شویو پرنسیپونو باندې په سترګې پټولو سره شوي دي، د اسلامي جرګې د سازمان لمسوونکی تصمیم مردود بولي او هغه په کلکه ردوي او په کلکه غندي. دغه تصمیم چې د امریکا د متحده ایالاتو په لمسونه او د سعودي عربستان او پاکستان په هلو ځلو او فعالیت نیول شوی دی، زموږ په هېواد کې د جګړې او وژنې له دوام او د سیاسي حل د لارې د موندلو پر خلاف د افغانستان له جمهوریت سره د پاکستان لخوا د جګړې د پیل په لاره کې د تدارک او کړکېچ له دوام پرته بله نتیجه به ونه لري. یو داسې تش په نامه حکومت ته د افغانستان د جمهوریت د څوکۍ ورکول چې نه یوازې د هېواد په دننه او بهر کې د افغانستان د خلکو د اکثریت لخوا رد شوی دی، بلکې حتی په دې نه دی بریالی شوی په بهر کې میشته په خپله د وسلوالو ډلو ترمنځ لازم ملاتړ ترلاسه کړي. یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د هغه د ناوړه عواقبو له په پام کې نیولو پرته شوی دی. دغه په اصطلاح مافیایي حکومت چې د پاکستان د جاسوسۍ سازمان تر فشار لاندې او د سعودي عربستان د سخاوتمندانه تسمې سره د $100 د زیاتو پیسو په لګولو سره جوړ شوی دی، په هېڅ ډول نشي کولی د افغان، د مسلمان او ازادېدونکي ملت د ارادې او د لوړو ګټو د مسؤل وي. د سعودي عربستان او پاکستان لخوا جوړ شوي حکومت ته د څوکۍ د ورکولو په لاره کې د هغو هلې ځلې
د وسلوالو افراطیونو د له منځه تللې روحیې د اعادې په لاره کې هلې ځلې دي چې خندونکې ماتې یو په بل پسې په تېره بیا د ننګرهار، کندهار او د پکتیا په ولایتونو او د هېواد په نورو سرحدي ولایتونو کې زغملي دي. پوره باور لرو چې دغه شان مذبوحانه هلې ځلې نشي کولی د موقتي حکومت د جوړولو کمیډي له بې شرمۍ ماتې څخه وژغوري. د سعودي عربستان حکومت او پاکستان د خپلو ناوړو طرحو په دوام زموږ په خلکو باندې د وهابي حکومت په تپلو کې لټوي او بلې د فدراسیون تر پردې لاندې زموږ د هېواد ادغامولو په فکر کې دی. زموږ د هېواد د تاریخ په دې نازک وخت کې اسلامي جرګه د دې پر ځای چې د جګړې او وینو تویېدو د بندولو او د سولې د اعادې په خاطر د مثبت رول لوبولو په لاره کې د افغانستان د جمهوریت د خلکو د روا غږ هرکلی وکړي. د پاکستان لخوا د جوړ شوي ګوډاګي حکومت په هڅولو سره زموږ په هېواد کې جګړې او وینو تویولو ته لمن وهي. په اسلامي جرګې باندې د دغه شان تصمیم تپل په حقیقت کې د هغه سازمان د منشور د دویمې مادې په لومړۍ او څلورمه فقره کې د مندرجو هدفونو تر پښو لاندې کول چې د اسلامي هېوادونو ترمنځ د اسلامي پیوستون ټینګښت او د نړیوالې سولې او امنیت د ملاتړ په لاره کې د لازمو تدبیرونو نیول د هغه د هدفونو په سر کې دي تر پښو لاندې کړي دي. دغه راز د خپلواکۍ د حق د هېوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د هېواد ملي واکمنۍ خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي د خبرو منځګړیتوب او روغې جوړې له لارې د شخړو د سولیز حل حق ته د درناوي د پرنسیپونو پر خلاف چې د دغه سازمان د منشور د دویمې مادې په دویمه، درېیمه او څلورمه فقره کې تصدیق شوي دي. اوسنیو شرایطو کې چې د اسلامي هېوادونو په جرګه کې د افغانستان د جمهوریت د غړیتوب د تعلیق په لاره کې ټولې پلمې د فبروري د میاشتې په 15مه نیټه د ژینیو د موافقه لیکونو له مخې د افغانستان د شوروي اتحاد د پوځي قطعاتو د ستنېدو په بشپړتیا سره له منځه تللي دي. د افغانستان جمهوري حکومت هیله درلوده چې دغه جرګه د افغانستان د جمهوریت روا غړیتوب اعاده کړي، خو په ډېرې اندېښنې سره دغه فرمایشي او د واشنګټن، اسلام آباد او ریاض لخوا مخکې نه تنظیم شوي سناریو تپل په اسلامي جرګه باندې چې د زیاترو اسلامي هېوادونو د روحي او دریځ پر خلاف دی. په نیکوسیا کې د ناپېیلو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د جرګې د سیاسي پرېکړه لیک او د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتو د عمومي ټولنې د 43مې غونډې د پرېکړه لیک او د ملګرو ملتو سرمنشي ته د ورسپارل شویو دندو پر خلاف دي. زموږ په هېواد کې جګړه او په سیمه کې نښته لاس تودوي. د افغانستان جمهوریت د یو ناپېیلي اسلامي هېواد او د ملګرو ملتو د سازمان د یو غړي هېواد په توګه د اسلامي پیوستون د ټینګښت په لاره کې په خلل نه منونکي عقیدې او د اسلامي جرګې د سازمان په منشور کې مندرجو هدفونو او پرنسیپونو ته په درناوي سره په داسې حال کې چې دغه غیر عادلانه تصمیم چې زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې په ډاګه لاسوهنه ده مردود بولي او هغه د هر راز باور نه لرونکی بولي. پوره باور لري چې سیاسي فشار او د سعودي عربستان مالي تطمیع د اسلامي جرګې په فضا باندې واکمن نه پاتې کېږي. د افغانستان جمهوریت به نه وي که سبا په دغه سازمان کې خپل ځای ترلاسه کړي. د ژینیو د موافقه لیکونو له مفرداتو نه د پاکستان د پوځي مقاماتو په ډاګه او بیا سرغړونې نن یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت د 200 وزارت د 321 322 او 323 ګڼه لیکونو په ترڅ کې په کابل کې د ملګرو ملتو د ښو هڅو د هیات پاملرنې ته ورسول شوي. د بهرنیو چارو وزارت په لیکونو کې د ژینیو د موافقه لیکونو له مفرداتو په تېره بیا د ژینیو د موافقه لیکونو د لومړي سند د دویمې مادې له 8 او 12 پاراګرافونو د پاکستان د څرګندو سرغړونو بېلابېل موارد د ملګرو ملتو د ښو هڅو د هیات پاملرنې ته رسول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په 323 لیک کې د ننګرهار په ولایت کې په ورانکار فعالیتونو کې له افراطیانو سره د پاکستاني عسکرو او ملیشاو د مستقیمې برخې اخیستنې په باب یو ځل بیا یادونه شوې. زیاته شوې ده چې په اوس وخت کې د افراطیانو په سلو کې 50 لوژستیکي اکمالات د پاکستان د 18مې فرقې لخوا او په سلو کې 50 د پاکستان د 11مې فرقې لخوا کېږي. دغه راز په لیک کې ویل شوي دي
د ژینو د موافقه لیکونو 5 ګوني سندونه برابر اعتبار لري او ژمنه کوونکي هېوادونه د هغو د روحي او متن په بشپړ رعایت مکلف دي. خو د پاکستان په ګډون یو زیات شمېر ټولنې داسې ښیي چې ګڼي د ژینو په موافقه لیکونو کې یوازې د شوروي اتحاد د پوځي قطعاتو ستنېدل شامل دي او بس. د پاکستان پوځي مقاماتو په دغه شان غولونې او تېرویستنې سره د افغانستان د جمهوریت په کورنیو چارو کې خپلو پوځي لاسوهنو ته لا پسې پراخ پوځونه ورکوي. خبر زیاتوي د ژینو له موافقه لیکونو نه د پاکستان د سرغړونو ټول شمېر چې تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت د لیکونو په ترڅ کې د ملګرو ملتو د ښو هڅو دفتر ته د هغو په باب خبر ورکړل شوی دی. په 2876 مواردو کې سرغړونو ته رسېږي. د اسلامال پوځ یو واکمن خبرځای د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګې ته خبر ورکوي چې د جلال آباد په ښار باندې او د دغه ښار د شاوخوا سیمو پر امنیتي پوستو او د استوګنې په کورونو باندې د جبهې له وروستیو کرښو څخه د دښمن او د پاکستاني اردو او ملیشیاو د منظمو ډلو د درندو وسلو ډزې زیاتې شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات جګړې او سړي وژنې ته د افراطي وسلوالو ډلو د هڅولو په مقصد د خپل اردو د 18 فرقې د قطعاتو او جزتامونو منصبین په سیمه ییزو جامو سره د جبهې وروستیو کرښو ته لیږي او د وسلو او مهماتو د اکمالاتو لپاره د پاکستان د وسلوال پوځ له وسایطو څخه په پراخه توګه کار اخیستل کېږي. د جلال آباد د ښار شاوخوا ته د افرادو وسلو او مهماتو لیږدول چې د پاکستان د وسلوال پوځ د 18 او 11 فرقې لخوا ترسره کېږي اوس هم دوام لري. د جلال آباد په ښار کې میشته د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوځ اتل قطعات او جزتامونه چې د هېواد د دفاع او د بهرني تېري شنډول خپل ستر ملي رسالت بولي په زړورتیا او مېړانه د دښمن یرغلونه شنډوي او پر هغو باندې ځپونکي او مرګوني ګزارونه کوي. د وسلوال پوځ خبرځای زیاتوي د دښمن وسلوالو ځواکونو د پاکستاني اردو د منصبینو او پاکستاني او د نورو امپریالیستي هېوادونو د سلاکارانو په مستقیمه مرسته او لارښوونه په تېرو 4 ساعتو کې د جلال آباد په ښار باندې د درندو وسلو 1200 ډزې او په هوایي ډګر او د دروازې سره رود او د چپرهار د استوګنې په کورونو او امنیتي پوستو باندې د درندو وسلو 7000 ډزې کړي دي چې په هغه ولایت کې میشته زړورو او مېړنیو قطعاتو او جزتامونو د توپچي پوځ او د نورو درندو وسلو په متقابلو ډزو سره دښمن ته غټ او خوله ماتونکی ځواب ورکړی دی. په جلال آباد کې د میشته قطعاتو او جزتامونو ځپونکو ګوزارونو چې د هوایي پوځ په ژورو بریدونو سره بدرګه کېدل تېري کوونکو ته د سر دروند زیان ورساوه او په څو استقامتونو کې په شا تمبولي دي. په دغو عملیاتو کې د وسلوال پوځ 6 تنه کارکوونکي شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه راز د 4 ماشومانو او د 3 ښځو په ګډون د سیمو 12 تنه اوسېدونکي شهیدان او د ښځو ماشومانو او سپین ږیرو په ګډون کورونه او 2 جوماتونه ړنګ شوي دي او یو جومات ته تاوان رسېدلی دی. خبرګای زیاتوي په هغه ولایت کې میشته قطعاتو او جزتامونو د هدي او چپرهار په استقامتونو کې د دښمن غلچکیو یرغلونو ته د درندو وسلو په ډز سره ځواب ورکړی دی او په شا یې تمبولی دی. د دغو عملیاتو په بهیر کې د دښمن 140 تنه وژل شوي چې په هغو کې یو شمېر قمندانان او بهرني سلاکاران هم شامل دي. دغه راز د افراطي ډلو 126 تنه سخت ټپیان شوي دي او د دښمن د مزایلو 4 دستګاوې 4 توپونه یو ټکرشل د 8 واسطو په ګډون یو اکمالاتي کتار 14 توغندي ویشتونکي د مخابرې 3 دستګاوې د قومندې 1 سیمه او 11 ټینګ سنګرونه وران او له منځه وړل شوي دي. باوري اطلاعات وایي سره له دې چې د جګړې د سختوالي په مقصد په پاکستاني اردو او استخباراتو باندې د هغه هېواد د مقاماتو فشار د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي. په مخالفو وسلوالو ډلو پورې یو شمېر تړلي عناصر چې اوس ځانونه د پاکستاني افسرانو تر قمندې لاندې ویني په ناهیلې او وارخطایي سره وروستیو پېښو ته ګوري. هغوی د جلال آباد په جګړه کې د پاکستاني اردو د مستقیمې لاسوهنې او ګډون له امله په ناخوښۍ سره په جګړه کې له برخې اخیستنې سره دومره مینه نه ښیي. ډېر نوي خبرونه وایي چې د ننګرهار په ولایت کې میشته وسلوال پوځونه لوړ جنګي مورال لري او د هرې ورځې په تېرېدو سره خپل سنګرونه لا پسې ټینګوي. د اتل وسلوال پوځ قطعات او جزتامونه
چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا د هېوادوالو د لوړو ګټو د ساتنې او په ټول هېواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره هر ډول سرښندنې او ځان تېرېدنې ته چمتو دي. په تېرو 40 ساعتو کې په خپلو پخوانیو سنګرونو کې وو. په ځینو سیمو کې د پاکستان د پوځیانو تر ملاتړ لاندې ډلو په ورانکارو عملونو لاس پورې کاوه چې د امنیتي پوځونو د ځپونکو ګوزارونو سره مخامخ شوي دي او د سر دروند زیان او پوځي تاوانونه یې زغملي دي. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګه د وسلوال پوځ د واکمن خبرځای لوکړي په تېرو 40 ساعتو کې د پوځي حالت په باب داسې خبر راکوي. د کندهار ولایت د تور کوتل په شمال ختیځو سیمو کې د قطعاتو او جسامونو د متقابلو ګوزارونو له امله د پاکستان په پوځي ټولنو پورې تړلي 56 تنه جګړه مار عناصر ځپل شوي دي او د هغوی د مهماتو یوه ډیپو سوځېدلې ده. یو بل خبر له مخې افراطي وسلوالو ډلو د هلمند ولایت د ګرشک دخوا د ارسوب د سیمو او په امنیتي پوستو باندې د درندو وسلو ډزې وکړې چې له دې امله د سر زیان نه دی رسېدلی. په مقابل کې توپچي پوځ د جګړه مارو په سنګرونو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې په اصطلاح حزب اسلامي ډلې پورې 8 تنه تړلي وسلوال عناصر ووژل شول او د هغوی یوه زیاته اندازه درنده او سپکه وسله له منځه تللې ده. خبر زیاتوي په هغه تصویري او د پلټنې په عملیاتو کې چې د هرات ولایت د انجیل د ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشول 8 تنه وسلوال مخالفین وځپل شول او 2 تنه نور یې ټپیان شول. په دغو عملیاتو کې د دښمن یو هاوان او 15 میله سپکه وسله هم د امنیتي پوځونو د ګوزارونو له امله له منځه تللې ده. د باختر اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې په خبر کې زیاته شوې ده چې په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د وسلوال پوځ د اتلسه فرقې یو شمېر قطعې او جنګامونه چې د جلال آباد ښار په شاوخوا جګړه کې څه ناڅه برخه لري د پکتیا ولایت په استقامت په سرحدي سیمو کې پرې پر ځای شوي دي. ګران هېوادوال او نړیوال خبر دی چې د پاکستان دولت د ژینو د موافقه لیکونو په نقض کولو سره په ناوړه او فجیع بڼه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنو او تېرېدو ورکوي او ان د پاکستان کمانډوګان د پوځي استخباراتو افسران او ملیشایي قواوې په عملي توګه د افغانستان په ښارونو باندې په بریدونو کې برخه اخلي. افغاني وسلوال پوځ په ویاړ او سرښندنې د خپل پلرني هېواد دفاع کوي او په لاسوهونکو او اجیرانو باندې وژونکي ګوزارونه کوي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پنجاب ایالت د پوځي استخباراتو 2 تنه افسران چې د ننګرهار د ولایت په وروستیو عملیاتو کې فعاله برخه درلوده نیول شوي او تر تحقیق لاندې دي چې په راتلونکي کې به د دوی د اعترافونو مفصل جریان خپور شي. د نړیوالو خبري منابعو د خبر له مخې د پاکستان د لاریو په واسطه وسله او مهمات د تورخم له لارې ننګرهار ته لېږدول کېږي. په پېښور کې د پاکستان د پوځي استخباراتو عامل کرنیل محبوب شاه له یو شمېر قطعات سره په تورخم کې دی او کله چې د جګړې په ډګر کې وسله او مهمات کم شي د کرنیل محبوب شاه په لارښوونه د لنډي کوتل له پوځي چوڼۍ څخه بشپړېږي. د خبرونو پای. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. تزیین بدتر اندیشه بد مگذرد. ګرانو او مسلمانو ورونو السلام علیکم. لوی خدای جل جلاله خپل بندګان د عقل او پوهې په ګاڼه کلي کړي دي او یوازې عقل دی چې د انسان لپاره سمه لاره ښیي. لوی خدای جل جلاله په قرآن کریم کې چې ټول دنیا کې آیتونه یې د سلیم عقل په اساس ولاړ دي داسې فرمایي: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یعنې تاسو له داسې ښه امت حیات چې د خلکو لپاره پیدا شوی دی خلکو ته په ښه کار امر وکړئ او ناوړه کار نهي کوي. او له بله پلوه د هغه سوء تفاهم او اشتباه لپاره چې د فردي تصمیم له امله رامنځته کېږي لوی خدای جل جلاله خپل بندګان صلاح او مشورې ته رابولي او فرمایي: وشاورهم فی الامر. موږ د دغو هدایاتو په اساس چې د انسان د نیکمرغۍ پیغام راوړونکي دي تاسو ګران وروڼه په هېواد کې د سولې او ارامۍ تامین ته رابولو او د وصلحو خیر مبارک آیات یادونه کوو چې د ژوند ښه لاره د سولې او امنیت لاره ده. د دې تاریخي او حساس پړاو په ژور درک سره هغه پړاو چې ملي روغه جوړه د هغه د ټولو ښو اړخونو په رعایت سره لکه یو اړخیز اوربند د راستنېدونکو سره مرسته د سیاسي بندیانو خوشي کول د راستنېدونکو د ملکیتونو اعاده کول د ځمکو او اوبو د اصلاحاتو د قانون تعدیلول بې قید او شرطه تصویب شوي نوی اساسي قانون په بېساري توګه د خلکو نظر غوښتنو ته ورانه شو او د هر اړخیز غور او د لویې جرګې له تصویب وروسته تصویب شو.
دولت له خپل ټول پوځي وس او توان سره د خلکو په خدمت کې دی. له تاسو زړونو نه په مینې سره هیله کوو چې د خپلې پوهې او بصیرت له مخې سولې او سلام ته لاس ورکوئ او دغه زړه سوانده او له صمیمیت نه ډک غږ ته لبیک ووایئ او د دغه مبارک آیات کاروۍ سره واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. راځئ چې د خپلو ټولو هېوادوالو وروڼو په څنګ کې یو موټی اوږه په اوږه د وروڼو په شان یو له بل سره سوله ټینګه کړو او ناولي او فتنه اچوونکي لفظونه پرېږدو. خدای جل جلاله فرمایلي دي فمن عفا واصلح فاجره علی الله. هغه چا چې وبخل او سوله یې راوړه اجر او عوض یې د خدای سره دی. شوروي پوځ د ژینو د موافقتلیکونو له مخې خپل هېواد ته ستون شو. اوس تاسو د خپلو وروڼو په وړاندې جنګ کوئ. آیا تاسو روا بولئ چې غنم او اوړه او هغه مواد چې ستاسو هېوادوالو لپاره لیکل کېږي وسوځوئ او یا یې له خاورو سره برابر کړئ؟ نه پوهېږو تاسې دغه عملونه چې د هغو په اورېدو سره هر با احساسه انسان ته ټکان ورکوي څرنګه توجیه کوي او بیا به هم روا وبولئ چې څوک غنم یا تېل له لارې څخه وګرځوي او پرې نږدې چې بېوزلو ته ورسېږي. هېوادوالو تاسو د ډلهییزو اطلاعاتو د وسایلو له لارې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله د هماغې تاریخي مشورې پېښې یادونه وکړه. تاسو د ډلهییزو اطلاعاتو د وسایلو له لارې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله د هماغې تاریخي مشهورې پېښې یادونه وکړه چې دویم خلیفه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې پېښه شوې وه. هغه مېړه چې د اسلام خلیفه و ځان یې مکلف باله چې په هر ځای کې د یتیمانو لپاره ډوډۍ او غذا ورسوي. آیا تاسو چې وایاست د خدای په لاره کې جهاد کوئ د لوی خدای جل جلاله په وړاندې به د محشر په ورځ ځواب ولرئ چې د بېوزلو او بېچاره خلکو ډوډۍ د هغوی له خولې څخه اخلئ؟ زموږ دین دغه عملونه غندي او له هغو څخه کرکه لري. وګورئ قرآن کریم فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یعنې د خیر او ښېګڼې او پرهېزګارۍ په لاره کې مرسته وکړئ او د ګناه او دښمنۍ په لاره کې مرسته مه کوئ. موږ د افغانستان جمهوریت ملي شورا د سنا مجلس غړي تاسو ته بلنه راشئ او د ملي روغې جوړې له تګلارې سره یوځای شئ. د آسماني کتاب او نبوي احادیث شریف د حکمونو په پیروۍ د خبرو دروازه پرانیزئ. د هېواد د مسلمانو خلکو د غوره دودونو رواجونو او عنعنو په رعایت سره اوربند وکړئ او خپلې ټولې ستونزې او غوښتنې د تفاهم له لارې هوارې کړئ. تر څو وخته پورې به د خپلو ملګرو د وینو په تویېدو او د دوستانو په مصیبتونو ژړو او د هغو په ویر به ویجل کېږو؟ د څو کلنې جګړې دوام ستاسو زړونه سخت او ستاسو زموږ په زړونو کې ورورۍ او الفت دی تاوان نه وي رسولی. زموږ خبرې د زړه په غوږو واورئ. موږ ستاسو وروڼه یو. آیا تاسو د دین د هغو دښمنانو خبرې اورئ چې د استاد رشدي په څېر زموږ مقدسات او رهبران په ډول ډول او شرموونکو او مزخرفو عبارتونو باندې الیاذ بالله کوي او موږ او تاسې په خپلو کې سره اچوي چې مړه شو او هغوی له هغه نه په خپله خبرونه جوړوي. موږ مبارک آیات محتوا چې فرمایي که چېرې کوم فاسق تاسو ته بد خبر راو له هغه نه شاهد او دلیل وغواړئ او په ناپوهۍ سره چا ته زیان مه رسوئ که نه هغه وخت له خپل اولنه جمع کېږئ. د پېژندل شویو فتنه اچوونکو دښمنانو خبرو ته باید غوږ ونه نیسو چې هغوی د شیطان په څېر وسوسه اچوي هغه فساد رامنځته کوي. راځئ د خپل قرآن په خبرو عمل وکړو چې فرمایي واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحکمه. یعنې د خدای جل جلاله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او په خپل منځو کې مخالفت مه کوئ چې کمزوري او ټیټ او خواري او خوارواره کېږئ. بې اتفاقي او د دښمنانو خبرو ته غوږ نیول موږ کمزوري کوي. که یووالی او اتفاق ولرو هېڅ ځواک پر موږ باندې